جلال آباد ښار کې له تیرو 2 هفتو راهیسې اوس امنیتي فضا یو څه آرامه ښکاري او ښاریان هم یو څه د آرامۍ احساس کوي. د ولایتي شورا استازي او مدني فعالان بیا وایي که څه هم ننګرهار کې مافیاوي کړۍ او باج اخیستونکو جرړې خورې شوي او امنیتي چارواکي هم په ځپلو کې پاتې راغلي دي، خو پر وینا یې ګمارل شوي حکومتي چارواکي که د ولس سره شوو ژمنو او وعدو ته د عمل جنبه ورکړي نو په امنیتي لحاظ به د ولسوالیو ترڅنګ په ښار کې یو مثبت ګام واخیستل شي. دلته تروریستي ګروپونه دي، دلته امکانات د تروریستي ګروپونو ډیر دي. که چیرته د حکومت ته یا دغه قومندانۍ ته کاملا صلاحیت ورکړي، امکان لري چې د دې تروریستي ګروپونو دلته هدفي وژنې چې کیږي د دې مخنیوی وشي. نو زمونږ د نوي قومندان نه هیله او امید دا دی چې دلته په خبرو کې دی وویل چې قانون به یو شان دی پلی شي. د دې خبرې هرکلی کوو که چیرته په عمل کې ثابت شي. مبارز باید دلته خلکو ته حساب ورکړی څنګه دلته تعیین شوی په دې دنده باندې ولې بیرته لرې شو. اوسني امنیه قومندان هم په ډېر احساساتي شکل باندې بعضې ژمنې د خلکو سره وکړي، مګر دا به په عمل کې ثابته شي چې دا څومره په خپلو کارونو کې برلاسی دی. ښاریان وایي که څه هم اوس د ښار امنیتي وضعیت یو څه آرامه شوی، خو له ولایتي ادارې او امنیتي چارواکو د ولسوالیو ترڅنګ په ښار کې د لا ښه ډاډمن امنیت راوستلو غوښتنه کوي. هغې وخت کې خو امنیت لږ ښه نه و د ښار، لکه تختونې او ویشتل دا پکې وو، او د راتلونکي قومندان لا اوس چې نوی راغلی د ده نه غوښتنه مو همدا ده چې د ښار امنیت ډاډمن کړي او دغه تختونې دغه ختمې کړي او ویشتل دغه ختم کړي د خلکو. حالات بیخي خرابه دی، د پاسه چې څومره دغه را تښتېدلي دي د شان دلته ښار کې پټ شوي دي او ښار کې دوه دغه نه کوي، د عملیات صحیح عملیات نشي کېدی. په ملي غونډه د داعش نه ډکه ده. دغه اوس قومندان چې کوم نوی راغلی دی ده نه موږ دا توقع لرو چې د دې ښار امنیت په ځای کاندي او ساز دغه وکاندي کار وکاندي ولسونو ته، او چې کار ونه کړه دی به هماغسې ځي لکه هغه چې لاړ. بل لور د ننګرهار امنیه قومندان سمونوالي مل نیازی وایي قانون ورته سره کرښه دی او په هر چا به یو شان تطبیقیږي. نوموړی د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت ښه والي په موخه د نوي پلانونو ترڅنګ په دې برخه کې د ولس همکاري هم مهمه بولي. موږ پلانونه او برنامې موږ جوړې کړي دي د ښار لپاره، د ولسوالیو لپاره، او طرحې هم جوړې شوي دي د ننګرهار لپاره. انشاءالله چې تاسو اوس چې ګورئ په ننګرهار کې داسې امنیت ده، دې نه به بهتر کېږي انشاءالله. د ننګرهار امنیتي وضعیت په داسې مهال یو څه د آرامۍ او ساه اخیستلو پر لور ځي چې څو ورځې وړاندې د امنیه قومندانۍ له لوري د بېلابېلو جرمونو په اساس نیول شوي شاوخوا 15 کسان رسنیو ته وښودل شول.